د غني ځاله. د غني ځاله د هیواد د نانتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي وروستی ناول دی. پر بلبل اپی زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. یوه ورځ یوې نجلۍ له بلې په عمر پخې ښځې سره خوله ووهله. دلیل یې نه و رامعلوم. سرکارګره ورغله، دواړه یې غلې کړې. ما هم کارتنونه پر مخ راواړول. یو دم چغې شوې. نجلۍ د عمر پخې ښځې ویښته نه خوشي کول. دواړه پر ډکو کارتنونو ورغلې. کارتنونه ړنګ شول. پورته مې وکتل. محمود په ښیښه کې ولاړ و. سترګې یې رډې راختلې وې. د ښځو جنګ ته یې کتل. نورې کارګرې ورغلې. دواړه یې بېلې کړې. د نجلۍ له تړلې موټه تور او سپین ویښته راوتلي ول. محمود اول سرکارګره ور وغوښته. پا ووت. سرکارګره راغله. نجلۍ دفتر ته ور وخته. وروسته د عمر پخې ښځې وار شو. په اخیر کې جنګ ته نږدې 3 ښځې ور وغوښتې. ورځ تېره شوه. موږ جامې بدلې کړې، خو محمود په دفتر کې یوازې پاتې شو. بل سهار سرکارګره راغله. د ځوانې نجلۍ غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه. نجلۍ دفتر ته ور وخته. ښیښې ته مې وکتل. یوازې د کمپیوټر ژۍ ښکارېدله. 2 یا 3 دقیقې وروسته یو دم چغې شوې. نجلۍ په بیړه له شوبې راووته. ګریوان یې څري و. د سینو چاکونه یې له ورایه ښکارېدل. دی په ژړا کې یوه خبره کوله. د خدای پار دی، ما ته یې لاس راواچو. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. نجلۍ په منډه خپله چپنه وایسته. ټیکري ته ورغله. په ژړا له سالونه ووته. له ځان سره مې وویل د انسان پیژندل څومره سخت کار دی. یو دم مې له محموده کرکه راغله. څومره چې ژر را باندې ګران شوی و، ژر مې له زړه ووت. ورځ غلې تېره شوه. ان د ډوډۍ پر وخت هم هیچ چا څه ونه ویل، خو د ټولو په سترګو کې حیراني پرته وه. کور ته لاړم. په تشناب کې مې وژړل. په ټول ژوند کې مې پر یو نارینه مینه راغلې وه. یو وار مینه شوې وم. یو چا خوند را کړی و. تنه وجود مې ګاڼه، خو هغه هم پاک ونه خود. سهار مې کارتنونه کتل چې سالون ته په شخصي جامو کې 2 کسه راننوتل. نیغ محمود ته ورغلل. محمود یې لاس تړلی له شوبې راویست. د یې ځوړند سر د ښځو په منځ کې تیر شو. ماشین ودرېد. چوپه چوپتیا شوه. ښځې غلې ولاړې وې. زه هم پر کارتنونو کېناستم. اول خبره لیلما وکړه. له دې ایسته موږ هم دلته ښې نه ښکارو. بلې وویل سم وایې، پرون یې دې نجلۍ ته لاس ور واچو، سبا زموږ وار دی. لیلما چپنه وایسته. ویلې چې په داسې بې عزته ځای کې کار نه کار، له لوږې به نه مرو. د سرکارګرې غږ راغی. ویلې چې لنډه منډه مه اخلئ. موږ دلته کلونه کار کړی. تر اوسه چاته په سپکه نه دي کتل شوي. برعکس په تنګسیا کې مرسته را سره شوي او د کور غړي ګڼل شوي. ښځې 2 ډلې شوې. یوې ډلې ته محمود ملایکه ښکارېدله، خو بلې خوا شیطان ګاڼه. ویلې چې په هیڅ نارینه باور نه دی پکار. زه هم په 2مه ډله کې ودرېدم. یو پاک راته ښکارېده، خو پاک نه و. سرکارګرې خبرې کولې. ویلې چې دې نجلۍ د کارخانې اصول مات کړي ول. محمود د دې لپاره ور وغوښته چې نور دلته ځای نه لري. نجلۍ د داسې رټ ځواب تمه نه درلوده. اخري عقده یې د محمود په بدنامي سړه کړه. خو د سرکارګرې خبرې مو زړه ته نه لوېدې. هیڅ نجلۍ د کار په خاطر خپل ځان دومره نه بې عزته کاوه چې له دفتره لوڅې سینې راووځي. نورې ښځې هم له موږ سره ودرېدې. 2 ښځې سرکارګرې ته ورغلې. ویلې چې محمود که پاک وي که ناپاک بیل قبر لري. موږ ته یې تر اوسه څه نه دي ویلي. مجبوره یو، کوم بل عاید نه لرو. د محمود پاکي او ناپاکي لا نه وه معلومه شوې چې بیرته راغی. ټنډه یې تروه وه. ځوړند سر دفتر ته وخوت. ګنګوسې ډېرې شوې. څو ښځې په یوه خوله وې. ویلې چې مردار حکومت دی، پیسې یې ورکړي، تر حوزې یې هم ونه رساوه. طاقت نه راته، کار خوند نه راکاوه. له سرکارګرې مې اجازه وغوښته. کور ته لاړم. ټوله شپه ویښه وم. ذهني کشمکش مې درلود. کار که بیکاري، یو انتخاب مې درلود. د بوټونو رنګېدا راته ښه وه. سهار مې د استعفا تیاره لیکلې پخوانۍ پاڼه راواخیسته. کارخانې ته ورغلم. بوډۍ په چمن کې ځوړند سر ناسته وه. لرې ترې کېناستم. دې د محمود صفتونه راته کړي ول. ورټ مې ترې کېده. خپله راغله. تر څنګ مې کېناسته. زړه مې اور واخیست. ومې ویل تا د همدې مردار خور صفت راته کاوه. بوډۍ نیغ راته وکتل. په اول ځل مې وړې سترګې له غوسې ډکې ولیدې. ویې ویل چټیات مه وایه. خندا راغله. ومې ویل بده ښکاري، ډېره بده. بوډۍ یوازې راته کتل. ومې ویل هغې نجلۍ ته دې خوا نه شوه بده؟ ویې ویل نه. ولاړه شوم. ومې ویل نن مې دلته اخري ورځ ده. ښه ده، نور به دې مخ نه وینم. تر مټې ونیولم. ویې ویل کېنه، ساړه خوره. کېناستم. بوډۍ سوړه سویلی ویست. یو طرفه قضاوت مه کوه. چیغه مې کړه هر څه مې په خپله ولیدل، نو دومره پستي؟ نجلۍ څري ګریوان له دفتره راښکته شوه. بوډۍ وویل محمود دا کار نه کوي. ولې نه کوي؟ ته ووایه محمود ملایکه ده؟ ویې ویل ملایکه نه وه، خو دا شک مه پرې کوه چې ده به نجلۍ ته لاس ور اچولی وي. ولې؟ بوډۍ غلې وه. ومې ویل ولې؟ یو دم یې راته وکتل. ویې ویل
محمود خسي شوی دی. سترګې مې رډې راوختې. بوډۍ وویل زه 14 کاله په همدې شرکت کې یم. دلته یوازې ځوانې کارګرې هم تر 1 هفتې ډېره ګزاره نه شوای کولی. ستا غوندې ښکلې خو ساعت هم نه ایست. را بغله بیرته به یې په ژړا کار پرېښود. ځکه نو ډېرې کارګرې په عمر پخې ښځې وي. محمود عیاش و، ډېر عیاش. کله کله به د شپې په شرکت کې پاته کېده. خپل ملګري به یې راغوښتل. په هفته کې یې خامخا یوه میله کوله. میله به یې بې ښځو نه وه. ما ته دې حالت خوند نه راکاوه، خو مجبوره وم. 1 کلنې بې کسه ښځې ته چا مفته ډوډۍ او سرپناه نه ورکوله. زه به تر سهاره په خپله کوټه کې پاتې وم. د دوی له لوړ موزیک او خندا به مې خوب نه شوای کولی. یو وخت یوه ځوانه ښځه راغله، ښکلې وه، ډېره ښکلې. په 3 مازدیګر محمود دفتر ته ور وغوښته. د رخصتي وخت و. نورې ښځې لاړې، همدا ښځه په دفتر کې یوازې پاتې شوه. زه پوهېدم محمود پاک نیت نه درلود. خبره مې سمه وخته. یو دم چغې شوې. په بیړه سالون ته ورغلم. ښځه په منډه پر زینو راښکته شوه. محمود لاس ور وغځاوه. د ښځې ګریوان څیرې شو. دواړه په زینو کې راورغړېدل. ښځه شکېدلې ګریوان له سالونه ووته. محمود ما ته وکتل. په سترګو کې ټکی شرم نه و پروت. په 2 ماښام د شرکت دروازه وټکېده. څوکیدار ورغی، خو بیرته په ټیلو شاته راغی. ما د اشپزخانې له ښیښې ورته کتل. 3 مخپټي پیاوړي کسان شرکت ته راننوتل. اول یې څوکیدار وتاړه، بیا د سالون خواته ورغلل. یو ته مې پام شو، په لاس کې د پسونو د خسې کېدا اله نیولې وه. ما دا اله په کلي کې لیدلې وه. ځای پر ځای کېناستم. نه مې چغه واورېده او نه هم کوم غږ. 1/2 ساعت وروسته لویه دروازه وچونګېده. راغلي کسان بیرته له شرکته ووتل. سالون ته ورغلم. محمود بې سده لوڅ پروت و. له نامه لاندې یوازې وینې وې. د څوکیدار لاسونه مې ورخلاص کړل. هغه شفخانې ته زنګ وواهه. محمود مې کابو 2 میاشتې ونه لید. کله چې بیرته راغی، په لومړي ځل ځوړند سر رانه تیر شو. سترګې یې شرمېدې، خسي و. بوډۍ ته ټوخی ورغی. ما ته یې وکتل. ویې ویل څه وخت وروسته یې ښځې طلاق ترې واخیست. 6 یا 7 کلن ګلالۍ زوی ورپاتې و. کله کله به یې شرکت ته ورسره راوست. دی تر یو څه وخت عصبي و. د شپې به تر ناوخته په دفتر کې پاته کېده. ما یې څو ځله د ژړا غږ اورېدلی و. وروسته تشویش ور ولوېد. ټولې پخوانۍ کارګرې ځواب کړې. نوې ښځې یې ونیولې. بوډۍ غلې شوه. ویې ویل دا کیسه مې ځکه درته وکړه چې ته بې کسه یې، ښه مې ایسې، خپل کار کوه، د اولادونو ژوند دې مه خرابوه. محمود پاک نه و، خو اوس له دې کاره لوېدلی دی. دی څه نه لري، ځکه یې تر حوزې هم ونه رساوه. بوډۍ ولاړه شوه. ما کاغذ پر بکس کېښود. یو سړی مې ولید. پاک راته ښکارېده، خو پاک نه و. ناپاکي ته یې له وسه نه کېده. څه یې نه لرل. له هغې وروسته مې ښیښې ته نه کتل. د ناستې مخه مې بدله کړه. ښیښې ته به مې شا ور وګرځوله. ښځو هم کار پیل کړ. دوی نوې خبرې. له محمود یې ورټ کېده. یوازې لیلما کار ته رانغله. زما هم زړه تنګ و. نور مې په دې شرکت کې ساه بندېده. 2 هفتې مې سر په سر کلنۍ رخصتي واخیسته. یوه ورځ سرکارګرې ټلیفون راته ونیو. ویلې چې لیلما در سره غږېږي. لیلما راته ټینګه وه. ویلې چې له ما سره به خامخا ګوري. ادرس مې ترې واخیست. مازدیګر باغ زنانه ته ورغلم. لیلما له چایو پیاله راډکه کړه. د خپل کار په اړه وغږېده. دا د دې وړې غرفې له عایده خوشحاله وه. راته ویلې چې د څنګ غرفه یې خالي شوې ده، ویې نیسه. زړه نازړه وم، خو لیلما د غرفې په نیولو ټینګار کاوه. ویلې چې تر څو به 14,000 تنخوا ته ناسته یې، هغه کار دې ورک شي چې روزي دې پکې معلومه وي. د شپې مې تر ناوخته فکر وکړ. دې شرکت نور خولې را باندې لګولې. له ځان سره مې وویل راځه خیر به دې په دې غرفه کې وي. سهار مې غرفه ونیوله. غرمه د محمود دفتر ته ور وختم. محمود ټوکې کولې. ټوکې بې خونده راته وایسېدلې. هېڅ خندا یې نه درلوده. استعفا مې ورکړه. بوډۍ ته ورغلم. په غېږ کې مې ونیوله. دواړو وژړل. له هغه ځایه نیغه باغ زنانه ته لاړم. له لیلما او د هغې له یوې ملګرې سره مې مشوره وکړه. د لیلما ملګرې راته ویل چې غرفې ته هغه څه راوړه چې ځینې ښځې په ښار کې په ازاده توګه نشي اخیستلی. په ګډه مو لیست جوړ کړ. مویبر، سینه بندونه، نیکرونه او داسې نور هغه څه و چې ښځو هر ځای نه شوی اخیستلی. په سودا پسې ونه وتم. د لیلما ملګرې بلده وه. دې په ټلیفون کې هر څه را وغوښتل. بله ورځ 5 ډک کارتنونه راغلل. پیسې مې ور وګڼلې. اوله ورځ مې یوازې 130 افغانۍ سودا وکړه. 10 ګټه وه. خو لیلما راته وویل چې حوصله به کوي. کاروبار د یوې ورځې خبره نه ده. میاشت ووته. د کارخانې د تنخوا نیمایي هم نه وه پوره شوې. پښیمانه وم. شرکت مې باید نه وای پرېښی. په ژمي کې کاروبار په ټپه ودرېد. په واورو کې پارک معنا نه درلوده. ښځې نه راتلې. اول وار مې په نوروز کې بخت بیداري وکړه. په 2 ورځو کې غرفه تشه شوه.
نوی مال مې راوغوښت. د هوا په تودېدو سره مې یو یخچال واخیست. رنګارنګ انرژیانې مې پکې کېښودې. باغ ته کورنۍ راتلې، دیګونه یې کول، سړو اوبو او انرژیانو ته یې ضرورت و. ما به د میاشتې په اخر کې حساب کاوه. ګټه یو رنګ نه وه. یوه میاشت به مې تر 100,000 ډېرې وګټلې، بله میاشت به ګټه 11,000 ته راټیټه شوې وه. روزي نه وه معلومه، خو له ژونده خوشحاله وم. لور مې د کانکور امتحان ورکړ. د کابل پوهنتون حقوقو ته کامیابه شوه. یوه ورځ د دریم دوکانداره راغله. دا یاسمین نومېده. له دې سره مې شناخت درلود. خوږه ښځه وه. د ورځې به یې خامخا 1-2 پیالې شین چای رالیږه. ښځې د لاسي ګنډونو لوی دوکان درلود. دې مرسته غوښته. ویلې چې راتلونکې هفته د لاسي ګنډونو یو نندارتون پرانیستل کېږي. یوازې یم. 3 ورځې مرسته راسره وکړه. 3,000 افغانۍ رانه واخله. خوښه مې شوه. یو سهار مو د زرتارو ګڼ کمیسونه په موټر کې واچول. نندارتون ته ورغلو. نندارتون ته یې د میدان هوایي پر سړک د ودونو په یوه ښکلي حال کې ځای ټاکلی و. د هر چا غرفه معلومه وه. په ګډه مو ګڼ کوچیاني کمیسونه، ټیکري او زرینې خولۍ راوځړولې. په سبا یې نندارتون پرانیستل شو. ګڼ خلک رامات شول. یاسمین به د هر جنس په اړه تشریحات ورکول. ما به پیسې ګڼلې. ماښام مو دخل راټول کړ. څه باندې 1.5 لک افغانۍ وې. په 2مه ورځ څو خارجیان راغلل. ترجمان یې درلود. له یاسمین سره خبرې وکړې. یوې سرې ښځې خپل کارت ورکړ. 3 ورځې ووتې. 3.5 لکه سودا شوې وه. خو یاسمین تر پیسو شناخته ډېره خوشحاله وه. ډېرو کسانو ته خپل کارتونه ورکړي ول. له ډېرو کسانو یې اخیستي وو. ویلې چې په تجارت کې شناخت مهم دی. دارنګه نندارتونونه د ډېرو کاروباري خلکو ته ورپېژني. سم یې ویل. یوه هفته وروسته یوه ښځه راغله. دا ښځه مې په نندارتون کې لیدلې وه. له یاسمین یې ګڼ کمیسونه واخیستل. یو دم مې قناعت خوښ نه شو. قناعت یعنې همدا اوسنی حال. لوی فکر راولوید. ما باید اوسنۍ غرفه پرېښې وای، خو د کار بدلې دا پیسې غوښتې. ما په بانک کې یوازې 50,000 افغانۍ درلودې. یو سهار یاسمین راغږ کړل. دا بدخشان ته تله. همکار ته یې ضرورت درلود. بل څوک نه ورته پیدا کېدل. د 5 ورځو یې 15,000 افغانۍ راکولې. ځواب مې منفي و. اول مې خپل اولادونه یوازې نه شوی پرېښودلی. بل ښځه وم. بل ولایت ته سفر ښه نه راته ښکارېده. همدا خبره مې له اولادونو سره شریکه کړه. د زوی مې خوښه نه وه. غیرت یې نه منله. خو لور مې راته وویل چې موږ څوک نه خوري. بلده به شې. په کاروبار به وپوهېږې. پرمختګ زړورتیا غواړي. زوی مې په سخته قانع کړ. خو لا یې هم وربوز زړېدلی و. سهار مې یاسمین ته وویل چې تګ ته تیاره یم. دې د تیارې ټکټونه واخیستل. بله ورځ په بدخشان کې وو. یاسمین شناخته درلود، خو ما هوټل غوښت. پردي کور ته مې زړه نه کېده. خبره یې ومنله. په لومړي ځل پر پاک کټ او پاکه بستره کې پرېوتم. بله ورځ دواړو چادري پر سر کړې د باندې ووتو. فیض آباد کوچنی ښار و. په 1.5 ساعت پلی تګ کې ترې ووتو. نږدې کلي ته ورغلو. یاسمین د یوه کور دروازه وټکوله. یوه زړه ښځه راووته. له تودې ستړې مشې یې پوه شوم چې د یاسمین شناخته ده. کور ته ورغلو. کور نه و. د غالیو اوبدلو کوچنی کارخونه وه. ګڼې نجونې کتار ناستې وې. زیاترو یې سرې خولۍ او اوږدې تکې تورې چوټۍ درلودې. غالۍ یې اوبدلې. بوډۍ یوه دروازه خلاصه کړه. کوټه له رنګارنګ ګڼ جامو، بدخشاني خولیو او صدریو ډکه وه. د بوډۍ له خبرو پوه شوم چې دوی دا لاسي ګنډنې له کلیو راټولوي. خو پټوګان آن له اشکاشمه هم ورته راوړل شوي ول. یاسمین ځینې لاسي ګنډنې څنډې ته کړې. په ځینو نورو کې خپل فرمایش ورګډ کړ. ویلې چې په راتلونکو کمیسونو کې باید کوم رنګ، زرتار او خامک ډیر وي، څه ډول ډیزاین ولري او له کوم ډول ټوکرو استفاده وکړي. بوډۍ پوښتنه نه کوله. سر یې ژر خلاصېده. پوهېدم چې همدا یې کاروبار دی. دوی د قیمتونو په اړه هم خبرې وکړي. بوډۍ ویل چې اوس د پخوا غوندې ارزانه جنس نشي موندلی. دې کار ته د ډیرو خلکو ورپام شوی. آن د پامیر غرونو ته هم ورپسې ځي او له پامیریانو لاسي ګنډنې اخلي. یاسمین چنې ورسره ووهلې. بوډۍ په سخته یو څه راټیټه شوه. یاسمین د جلا کړیو جامو پیسې ور وګڼلې. اخري خبره یې وکړه. اخیستي وسایل به ژر کابل ته ورولېږي. بیرته سهار ته ورغلو. په یوه کوڅه کې د لاسي ګنډونو 3 دوکانونه ول. یاسمین له ټولو سره بلده وه. په موبایل کې ځینې عکسونه ور وښودل. دې په لاسي ګنډونو کې تغیرات غوښتل. دوکاندارانو سرونه ورته خوځول. ګټه یې وه. په ګټه کې بحث نه وي. په 2مه ورځ یو لوی سالون ته ورغلو. لیمڅي او ګیلمان جوړېدل. تر څو غټو تورو دیګونو لاندې لمبې بلې وې. ښځو وړۍ رنګولې. یوې نجلۍ یوه لوی ګودام ته وروستو. ګودام له لیمڅیو، غالیو او ګیلمانو ډک و. یاسمین خپل تلیفون راته ونیو. ما باید هغه ډیزاین لیمڅي ترې بیل کړی وای چې لیک او ډیزاینونه یې په عکسونو کې ښکارېدل. زه کېناستم. یاسمین له کارخانې ووته.
ما ټوله ورځ ګډوډ لیمڅي او ګیلمونه سره واړول. ستړی شوم. ومې ګڼل. 19 لیمڅي او ګیلمونه مې راښودل شوي عکسونو ته نږدې موندلي ول. موږ 4 ورځې په فیض آباد کې تېرې کړې. بیرته کابل ته راغلو. یاسمین نغد 15,000 افغانۍ راوګڼلې. خو زه نه پوهېدم چې د 19 لیمڅیو او ګیلمونو انتخاب په دومره پیسو او د تیارې په 2 طرفه ټیکټ ارزیدل که نه. نه وه راته مهمه. ما خپلې پیسې اخیستې وې. خو په باغ زنانه کې مې نورې شناخته هم پیدا کړې. کله کله به په دوکانونو ګرځېدم. د نورو دوکانونو او غرفو په نسبت د لاسي ګنډونو کاروبار ښه چلیده. یوه ورځ څو دوکاندارانې د یاسمین دوکان ته راغلې. زه هم ورغلم. دوی د یوه ټیکري په اړه سره غږېدلې. ګلانو او ظرافت ته یې حیرانې وې. ما ته هم وار را ورسېد. ټیکری مې وکوت. چکن و. چکن د ماشومتوب دورې ته بوتلم. یو وخت له خپلې مور سره د غزني قرهباغ ته د ماما خېلو کره تللی وم. چکن یوازې هلته جوړېده. خاص په قرهباغ کې رواج و. هلته یې هم د جوړېدو ساحه ډېره محدوده وه. اندړو او ترکو ښځو نه پر سر کاوه. یوازې د خروټو او دفتاڼو رواج و. چکن ته ټولې دوکاندارانې خوشحاله وي. نوی ورته ښکارېده. چکن په هماغه ورځ خرڅ شو. یاسمین په همدې یوه ټیکري کې 1200 ګټه کړې وه. فکر راولوید. په باغ زنانه کې یوازې د شمالي ولایتونو او هزاره جاتو لاسي ګنډنې وې. د غزني هیڅ هم نه ول. نه جولۍ کمیسونه او نه هم چکن ټیکري. بله ورځ مې همدا خبره یاسمین ته وکړه. علت یې نامني وګڼله. ویلې چې دوی شمالي ولایتونه او هزاره جاتو ته له ویرې پرته سفرونه کوي، خو له میدان ښاره هاخوا نشي تللی. خبره یې سمه وه. د جګړو په سیمو کې یوازې وینې خرڅېدې. لاسي ګنډونو ته به څنګه د چا پام وراوښت. فکر مې وکړ په کاروبار کې نوی جنس نوی بازار لري. د قرهباغ غریبو نجونو له غریبې ورځې راایستم. خو مشکل دا و چې زه قرهباغ ته نشوی تلی. چا څه کولم؟ خو ماما خېلو ته به ورتلم. د کلونو ورکه طایره موندل کېده. لیور مې خبرېده. بیا راته کېناسته. ویلې چې د پلار نیکه شمله مې په تا پورې تړلې ده. عزت ته به مې ګورې. واده به راسره کوي. یو ورځ د غزني اډې ته ورغلم. ګڼ موټروانان را باندې راټول شول. هر یو وویل چې تر غزني به دې سالمه رسو. خو ما خروټی موټروان پسې خوښت. یو ځوانکی مې ومن. د یوه کلي نوم یې واخیست. زړه ته مې ولوېده دا کلی په قرهباغ کې و. ده ته مې د چکنو، خلو یعنې لستوڼو او ټټر خبره وکړه. اول یې تندی تریو شو، خو کله چې له چادري زما راوتلي سپین لاسونو ته وکتل، یوارې یې په غږ کې پوسوالی راغی. په خپله راته غږېده. ویلې چې زما 2 خویندې هم چکنونه جوړوي. قیمتونه مې ترې وپوښتل. ویلې چې هلته یې هره ښځه یا نجلۍ د خپل ځان لپاره جوړوي. کله کله یې پلوري، خو له کلي نه وځي. یوازې هغه څوک یې ترې اخلي چې د واده مراسم ولري. ښه چکن یې تر 1000 افغانیو لوړ نه دی. له موټروانه مې 2 چکنونه وغوښتل. بانې ته مې پرې نه ښود. وریاده مې کړه چې هر یو په 1400 درنه اخلم. خو شرط مې کېښود چې تر ټولو ښه چکنونه به راته راوړي. ما ټلیفون نه درلود. موټروان راته وویل چې 3مه ورځ مې همدلته غواړه. بیانه مې ور نه کړه. پوهېدم چې په 2 ټیکریو موټر نه درنېده. ګټه یې لیده. ضرور یې راوړل.